وای خدای پاکه توبه خدای توبه د خلکو سړي دي او خاوندان دي او زامن یې دانه ښایسته کارونه کوي او ما د خدای په خاوند هم داسې راکړه او بچي هم داسې راکړي چې هغې خوبونه وخوړه د اتوار دې ورځې ته وخوړه او دې تیارخانو ته وګوره یا الله توبه وای ودرېږه ورځمه اوبه پې ټولې اړم د دا غټه خېټه ورکه شه نه ماته غټه خېټه نیولې ده په کټ کې راته اړېږي اړې کېږي دا غټه خېټه ښایسته چې د اوبه کې ولاړ وم ورېږه چې د اوبه خو پې باران دی باران نه دی باران نه دی طوفان دی که په سټ یې ستا ښځه یم نو پاسئ نه دا دودخونه مې ډکوئ نه دی څه ورځ خو درنه تېرېږي یاره ښځې ګورې ابون ته داسې مه وایه ګورې تیارخوار وپاسئ او تیارخوار وپاسئ ورسي چلې موږ تیارخواري څه یاره بابا د خدای خاطر وکړه خوله لږه په مزه خوځوه مړه دا دونه تیزې تیزې خبرې کې یاره بابا څوک دنه خوب نشي کولی دا خبرې لږې ورو ورو کوه مړه ګوره بابا که ته به درمنیر وې نو زه به اټومیټک دلبر منیر وم که تا سیف خان وې نو زه به اټومیټک ارباز خان وم تا نه څه جوړه نه شوه نو ځکه موږ هم تیار خواري وو یاره مورې او پلاره د اتوار د ورځې ته وګوره او 100 دقیقې بل ته وګوره ویمه مورې ما او دې لالا له خو واده وکړه که نه مړه په دغه وخت تېر دی د شپېتو دی د کیسه ختمه ده خو مونږ تباه نه کي مونږ ما نه دا شی جوړ نه کي دا خو د خندا شو خو مونږ غرق نه کي چېته ای غنجبې نه م کار شته او نه روزګار شته دی تاسو له څوک ودونه درکوئ او شګړو کټونه مه خوړه پاسئ دا نیستیم ټوله په موږ باندې را ډېره یې کړې ده تاسو نه د واده غم کوئ غمجبې بچی ګذرې مور د خبرو نه واوړه ته به ما دې هلته نه ګورې خېټې ته مې نه ګورې اتوار ورځ خو مونږ نه تېرېږي بچی راته چې دا کلمې ملمې لږې غوړې کړو او دې ودونو مدونو خبره نه واوړه بیا نو دې نه څه جوړېږي نه نو خېټه او زه او ته راپاسه بیا راپاسه لالا نه دې واړه دې ما ته پته چې اوسه نه ځي غمجبې کښېنه مزه دی بابا سره د ده د لاسه خو په شرمونو وشرمېدو چې کوم ځای ته ورشي وي هغه یې تیار خواره راغه مړه لالا وی خر غیرت وکړو نو ټرک ووالو ته کښېنه دلته د مور لاوڼ پخ کړی دی خوره او ما او بابا ورځو او دا غوښې او چرګان خورو ځه مونږ نه لاړو یې ځه مورې خوشه خوشه غمجبې واقع کې بچی زما دي ها دا د ګلبدین د زوی واده دی نو کوڅه نه کړه شوې ده نو مې کې کوڅه لاته خو دا داسې لاړ چتره دا کوڅه کې واده دی دویم نمبر ګیټ کې سور رنګ دی بس غنجبې کار شو کنه غنجبې وګوره کنه چې ګور الله پاک په دلو کومړه ہے دغه راغوي او چې ګوره ګوتو وطن کې ښه چې څنګه خبره لکه صبر وکړه لاره شرموم مه کنه ځکه خو راپسې خلک خنداګانې کوي چې دا تیار خواري دي ستا د وجې هغه لالا هم را سره رانغو وي دی شرمول کوي مړه لږ په خوله لاس کېده بس خوره خوره راځه خوره بابا لږه ګزاره کوه بیا که دې کور کې ووي که نه چې په معده مې درد دی نو ګورې مونږ دلې هسپتال ته دې نه بوځو په مزه مزه خوره دې ځه شمه ده ګزاره کوه ګزاره کوه دې کې قسم به خدای ګزاره وکړه ماته مړه دا بیا ودونه خو نه وي که نه سړیه راځه غمجبې باقي وجه کور ته ورسوه اس یاره غمجبې ستا خبره خو صحیح وایه چې کور په دې ور زما خېټه خو خپله وکړه اوس بیا بس بیا به داسې کار نه کوم مړه پلار هلته دې شرمول رشتي و چې ته مې ګزاره کوه ګزاره کوه پوره اته غوری دې وخوړې الاله ټیک وي چې دې شرمول کوي پرېږده مړه بس بس یا الله ستا لاک لاک شکر دی خدایه چې دې خپل کور ته ژوندی راغلم ښه بچې وای خدایه کښېنه غمجنې بچې
یاره مورې نو په دې پلار خو نن زه په شرمونو شرمولم تا هم داسې سړي سره واده کولو چې یا خو چا کولې نه پته نشته چې څه چلو تا دله ورکړي مړه مونږ هم تباه کړو هر څه یې تباه کړو هلته شرمول ډېر شو لالا خو ځان بچ کړو مړه زه پکې مجبور وم د خېټې نه هم د پلار په نقش قدم روان یم چې د ده ته لاړ نه شم نو هلته لس غوری خو تشې وریجې وخوړې وای زویه زما خو داسې ښایسته ښایسته رشتې راتلې ښایسته ښایسته هلکان او د حیات آباد نه دا کوږ وږ ما څه کولو خو زما پلار خدای پاک په قبر کې په ځان اخته کړه چې داسې سړي له زه ورکولم غمجبي چې څه موکه هغه موکه خو څه وکړو دا غریب د خېټې نه مجبوره دی زه چې ډاکټر لیب وځو راځه غمجبې دې خو راشه بچې وا دې اورېدل لرو خبرې بچې زما حالت هم زما دې خېټې جوړ کړی دی یا الله زما یې تا ته ډېره ډېره توبه وي چې بیا به چا واده له هم نه ځم هم نه به چا خیرات له ځم چې تر څو یې راته ویناني کړي ما ته پته ده بچې چې ودونه ویناني شوي وو دا مونږه تیار خوارې پې ور روان یو نو بچې ما ته پته ده چې ټوله آرامو کې راځي او یا الله مونږ باندې نور آرام مه خورې غمجبې بچې ډاکټر له مې بوت یاره لالا نو ده پسې به خو کرین راولو دی به اوچته وسینګه مورې ته دې خوا راشه دې خوا راشه ده سره څه وکړو دی څنګه بوځو یې تلی شي بچې دا همداسې تلو نه یم کټ کې مې ورله بوځئ زه لالا اوچته وه ودا